دا د هند په ډیلي کې د کووډ-19 د یو تر ټولو عالي شخصي روغتون د جدي مراقبت څانګه ده. خو دغسې بسترونه او درملنه نه یوازې په لوړه بیه ده، بلکې د کووډ-19 د ناروغانو شمیر له ډېرېدو سره په ګرانه چاته رسیږي. ناروغان وایي د بسترونو دومره کمښت دی چې د درملنې لپاره له یوه روغتونه بل ته ځي. د هند لومړی وزیر هڅه کوي د دې بحران د کنټرول په هدف په ډیلي کې د کووډ-19 ناروغانو لپاره د 1500 اورګاډو له ډبو 8000 بسترونه جوړ کړي او دوی ژمنه کوي چې ټیسټونه به هم ډېر ژر زیاتوي. په هند کې له اپریل په دې خوا د اورګاډو له ډبو د ګوښوالي لپاره کار اخیستل کیږي. خو ډاکټران یې وایي په کافي اندازه د ټیسټونو نشتون د دې لامل ګرځېدلی دی چې قضیې ډېرې زیاتې سي. فکر کوم حکومت له پیله سم حساب نو ورته کړی چې د ټیسټونو شمیر زیات کړي، ځکه موږ باید د دې ویروس د خپرېدا سلسله ورپرې کړو. د جمعې په ورځ سترې محکمې پر ډیلي او درو نورو ایالتونو نیوکې وکړې چې د کووډ-19 له ناروغانو سره تر حیواناتو هم بد چلند کیږي. خو د ډیلي مشر وزیر په ټوله کې له دې وبا سره د مبارزې له بهیره دفاع وکړه. हमारे सिस्टम में कहाँ कमी थी؟ موږ هڅه کوو په سیستم کې ستونزې وپېژنو او چاره یې وکړو چې په راتلونکو ورځو کې پر خلکو خوارۍ تېرې نشي. خو موږ عالي نه یو او هر څه سم نه دي. په سیستم کې مو د ډیرو شیانو کمښت شته، خو پر دې ټولو سربېره سیستم له منځه نه دی تللی. په هند کې د ټولبندیز له نرمېدو سره حالت نور هم پیچلی سو، ځکه پر دغه هیواد ټولبندیز لوی اقتصادي اغیز کړی. ځینې کاروبارونه، مارکیټونه او د عبادت ځایونو ته د بیا پرانیستلو اجازه ورکړل سوه، خو پر همدې کار نیوکې سوي. فکر کوم د اقتصادي چارو د بیا پرانیستلو ښه وخت نه و. حکومت باید لومړی کورونا ویروس کنټرول کړي، ځکه دا ویروس وژونکی دی. د خلکو ژوند تر بل هر څه مهم دی او حکومت باید اول د خلکو د ژوند غم وخوري. په هند کې ډیلي درېیم تر ټولو زیات ځپل سوی ځای دی. مشر وزیر وایي د جولای په پای کې به په دغه ښار کې تر 5 میلیون زیات کسان په دغه وایرس اخته سوي وي. اوس وخت لږ پاته دی چې دغه وبا دې کنټرول کړي.